په چین کې یوه شي ته چې زما پام شو هغه د بهرنیو مهمو شرکتونو چې برانډ ورته وایي د هغو مغازې دي چې ډېرې عصري جوړې کړي دي او فضا هم پکې ډېره آرامه ده، یو ډول د موزیک غږ هم شاته راځي. او کیسه دا ده چې دا ډېرې ګرانې دي. که تاسو په چین کې یو عادي مارکیټ ته ورځئ، هلته یو شی که مثلا بوټونه یا پتلون یا یو بل شی مثلا په $10 پیدا کولی شئ، دلته په 80-100 دی. دغه یو شی پکې دی، خو بیا هم په چین کې اوس مالداران پیسه داران ډېر شوي دي، خلک ورته رادرومي دلته پیسې لګوي او سودا کوي. وینئ مثلا داسې ډېر عصري موټر چې تاسو ګورئ خرڅوي دوی او خلک یې اخلي، کاروبار یې چالان دی، هم د خلکو سات تیر دی ورته راځي او هم د دکاندارانو سات تیر دی چې ښې پیسې ګټي.